د لوی خدای په نامه په سلامونه مو هرکلی کوم. ستاسو پام راوړم د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د مدني حرکت په نوم تاوتریخوالی کابل کې لاریون کوونکو پر پولیسو او خبریالانو گزارونه وکړه. در حقیقت حق خواستن نیست بلکه یک مردم آزاری است. ملي پروژو ته د قومي رنګ نه ورکول کیږي. ولسي جرګې د ننني لاریون په غبرګون کې خبرداری ورکړ. څو محدودې چیرې څو تکلیفې چیرې چې نن غواړي په افغانستان کې دفاع واچي قومي شعارونه وکړي. د سولې شورا معاون د لاریون کوونکو سرلاری خلیلي د ټوټا پروژې د مسودې تصویب د رد غوښتنه کوي. هم په حکومت کې دي هم په حکومت نیوکې کوي او دا د امتیاز غوښتنې لپاره کوي. د کډوالو شمېر 80 میلیونو ته ورسېد. ملګرو ملتونه نړۍ کې د کډوالۍ پر کړکېچ اندېښنه ښودلې. د هم بشپړ خبرونه ویاند سرور خیري. لاریون کوونکو نن زیات خلک له مشکل سره مخ کړي وو. د لاریون له کبله نن زیاتې دولتي او شخصي ادارې، دوکانونه او نور سوداګریز ځایونه تړل سوي وو. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي کابل ښار د څو تنو شخصي غوښتنو لپاره تړل سوی و او باید امنیتي ځواکونه داسې حرکتونو ته اجازه ورنه کړي. د کابل ښار د مزاري له څلورلارې څخه بیا تر دې مزنګ پورې لاریون خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وه. کابل ښار اوسیدونکي وایي د دوشنبې ورځې لاریون د حق لپاره نه بلکې د شخصي او سیاسي موخو لپاره وشو و این در حقیقت حق خواستن نیست بلکه یک مردم آزاری شاید باشه. چگونه مردم با مشکلات روبرو هست، مردم مریض داره، مردم از درس ماند، مردم با بسیار مشکلات روبرو شد امروز. حتی ما په خپلو سترګو ولیدل چې یو مریض له موټر راکښته سو، د دومره لاره حتی لارې هر ځای کې بندې وې چې په کوڅو کې تلل خو لارې بیا هم بندې وې. حتی هغه مریض حالات د کوماک ته ورسېده. نو دا مظاهرې چې دا تظاهرات دي دا هېڅ فایده نه کوي، هېڅ په درد نه خوري. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي لاریون کابل ښاریانو ته ستر زیان اړولی او ځینې کسان یې د خپلو سیاسي موخو لپاره استعمالوي. دهها و صدها با مکتب امروز در کابل مسدود شده به خاطر یک اهداف سیاسی، یک تعداد مشت محدود مردم. تمام مکاتب، تمام اطفال شما اگر شما پرسان کرده باشی، بچه‌های ما، دخترای ما هیچ کس به مکتب نرفته، پانتونا دروازه‌اش بسته است. آیا ضرر به منافع عامه نیست؟ لکها دکان در تجارتخانه و بازار تجارتی ما در کابل امروز مسدود است. انسان غریب ناچاری که امروز پیاز و بانجارویی بالای کراچی به خاطر پیدا کردن 100 افغانی تا دیگر کار میکنه، امروز کراچی تو خانه ایستاده است و نان خوش به بیگاه اولاد خود نداره. هزاره توکمو تر لاریون وړاندې ویل چې لاریون سوله ییز دی، خو اسماعي واټ سره پر پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل چې د پولیسو له غبرګون سره مخ شول. لاریون کوونکو له موقع په ګټې اخیستنې ژورنالیستان هم ډبولي دي. د کابل په دې مزنګ څلور لارې کې سلګونه تنه د ټوټا پروژې په موخه راټول شوي دي او له حکومت څخه غواړي چې د ټوټا پروژه دې د سالنګونو له لارې نه بلکې د بامیانو له لارې ولېږدول شي. دوی وایي که دولت د دوی غوښتنه ونه مني دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. آرام نمیشونیم، حق میگیریم و این فهمیدیم که حرکت های مدنی حتما نتیجه میده. اگر خواست دولت اگر قبول کرد که مردم مظاهرات کنسل میکنه، ولی اگر قبول نکرد مطمئنا مظاهرات ادامه پیدا میکنن. د لاریون کوونکو مشري د سولهیالي شورا مرستیال کریم خلیلي کوله. هغه له حکومته غوښتنه وکړه چې د سالنګونو له لارې د برېښنا پروژې تصویب شوې مسودې دې لغوه کړي. فریاد میزنم دکتر اشرف غنی، دکتر عبدالله، مصوبه یازده ثور شما آیا میارزید که این چنین مردم را شما به خروش درآوردید؟
خو له هزاره توکمو سره د برېښنا پروژې د مسیر بدلون هیڅوک نه مني او ټول ټینګار کوي چې د برېښنا مزي دې د سلنګونو له لارې تیر شي او په بله لار د منلو نه دي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي که چیرې د برېښنا پروژې مسیر بدل شي ډونران یې پیسې نه ورکوي او دغه راز پر بامیانو یې لګښت 2 چنده کیږي او زیات وخت نیسي. هاخواته ولسي جرګې د کابل لاریون مدني حرکت نه قومي او مذهبي شخړو ته لمن وهل وباله. د جرګې یو شمېر استازي پر ننني لاریون په غوسه وه او خبرداری ورکړ چې د دغو ډول لاریونونو پر وړاندې به چوپ پاتې نه سي. دوی وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې له ترکمنستانه د راغځېدونکي برېښنا مزو مسیر له سالنګه بل پلو ته واړوي. ولسي جرګې د کابل د دوشنبې ورځې لاریون په کلکو ټکو وغنده او د هزاره توکمو دغه حرکت یې د نورو قومونو پر وړاندې قومي او مذهبي تعصب وباله. د جرګې غړي ګواښ کوي که په هر قیمت ورته پریوځي نو له ترکمنستانه د راغځېدونکي برېښنا پروژه به د سالنګ له لارې پلي کوي. څو محدودې چارې څو کثیفې چارې چې نن غواړي په افغانستان کې نفاق واچي قومي شعارونه ورکوي. زه د ولسي جرګې د میکرافون په دغه برابري باندې غږ کوم چې خاینان یاست. دا وطن مې همیشه خرڅ کړی دی او همیشه یې خرڅوئ. مه ورکوئ د ایران د ګټو دپاره قومي شعارونه. زه د لوی کندهار په خلکو باندې غږ کوم چې راووځئ او نور هم یې امادګي ونیسئ. نه د بامیانو پر لار باندې برق در سره منمه او نه په زور باندې دا برق در پرېږدمه. تنها بامیانی که 200 نفر یا میبخشید 200,000 نفوذ داره با او ما برق میتیم و دادخواهی میکنیم. امروز جاده ها رو بسته میکنیم. 6 میلیون انسانی که از تمام اقوام در کابل زندگی میکنن با یک کس حق خواهی نمیکنن. این ظلم جفای آشکار به مردم کابل و بر مردم پنجشیر، کاپیسا، پروان، کدامن و مجموعه کابل است. که چیرې دغه پروژې مخه ونیوله شوه او دوی غیر قانوني غوښتنو ته ادامه ورکړه، زه فکر کوم چې په مقابل کې به د نور ولسونه راجګېږي او بیا به د دې وطن کې دغه یو حالت راځي چې بیا به څوک چاته د زغملو وړ نه وي. خدای نکرده که دا پروژه لغوه شوه، دا 14 ولایتونه کم خلک نه دي، د دې مخه بیا څوک نشي نیولی. په ښکاره دغه لاریون پر حکومت د فشار راوستو په موخه برابر شوی و، خو ځینې وایي لاریون ایران برابر کړی و چې ملي پروژې او حکومت پرې وننګوي. دلته وکیلانو پر ولسمشر غږ وکړ چې په دغه برخه کې هیڅ ډول فشار ته تسلیم نشي. زه په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کوم، انتخاب وکړه. ریاست جمهوري غواړې، په ریاست جمهوري په چوکۍ کې خوشحاله، او که د بامیانو نه د سالنګ د لارې برق غواړې، که دغه آیات په ټاکلی دي، دا کمیسیون دې ټاکلی دي، نور آیات او کمیسیونونه دې نه در سره منو، نور موږ د ملي یووالي دپاره خپل حق په چا باندې نسو خوړلی. دا شعار دی، د دې شعار تر تاثیر لاندې نور موږ نه راځو. ځینې په لاریون دا نیوکه هم کوي چې سیاسي سوداګرو پکې خپله سوداګري وکړه او په دا ډول کارونو سره غواړي چې خپل موقف ښکاره کړي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د مدني حرکت په نوم لاریون د قومي او مذهبي ګټو لپاره راوتلی و او نور ولسونه به یې پر وړاندې چوپ پاتې نشي. دا نه یوازې قومي نفاق ته دوی لمن وږي بلکې مذهبي نفاق ته لمن وږي. دوی د شیعه او د سني ترمنځ غواړي چې دلته تفرقت رامنځته کړي. دا تفرقه د نورو په خوله باندې رامنځته کیږي. امروز مردم را به دو گروه تقسیم کردن به نام هزاره و غیر هزاره که یک ضربه کلان است و این تعصب آشکار است. موضوع جناب رئیس صاحب د ولایت نه ده، د برق نه ده. که چېرته وای د بامیانو ورونو حق درلوده 15 وکیلان 4 وکیلان به وتلي وو. دا چې سر تاثر د افغانستان دوی وځي، دلته په افغانستان کې نور اقوام موجود دي. دا د ټولو اقوامو توهین ده. دوی د خپل قوم محدود یو ولایت نه کوي. آخر به دوی د دغه رهبرۍ له وجې نه په ټول افغانستان کې به دوی بند دي. دوی کومې خواته بیا ځي؟ ولسمشر تېره ورځ د ملي شورا له استازو سره په ناسته کې ویلي وو چې د دې پروژې ټول اسناد به څیړي او تر هغې به د دې پروژې کارونه وځنډوي. خو د ولسمشر له پریکړې وروسته بیا هم هزاره توکمو مشرانو خپل پلویان د کابل ښارواټونو ته راوویستل چې اوس د ولسي جرګې ځینې غړي دغه لاریون د بهرنیو استخباراتو په دستور جوړ شوی بولي. در گذشته سند نبوده باشه، حالا سند است که شما صاحب برق میشین. این خود ایجاب میکرد که دوستا به جایی که امروز تظاهرات کنن کوم وعده چې رئیس جمهور وکړله د دې نه اخوا لکه چې انفي صاحب ویله بیا حق نه و چې دغسې مظاهرو ته خلک راوځي. دلته وکیلانو د هغه کمیسیون له غړو سره هم مخالفت وښود چې د ولسمشر له لوري د دغې پروژې د تخنیکي څېړلو په موخه جوړ شوی دی. د استازو په وینا چې د کمیسیون ټاکل شوي ټول غړي بې پلوه نه دي. کوم
کوم کمیسیون چې تعیین شوی دی هغه د متعرضینو لخوا نه تعیین شوی دی. هغه متعرضین دي چې اوس دغه مظاهره رهبري کوي او پخوا یې دغه ورته لمن وهلې ده او دا قومي تفرقات یې رامنځته کړي دي. دا قوم پرستی دا بالکل موږ ته د قبول وړ نه ده. پر رئیس جمهور باندې غږ وکړه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه پرونۍ خبرو ته دې رجوع وکړه موږ ته معضله راولېږه او که نه رالېږې دغه خلک دي یو طرفه خلک ټاکلي دي موږ ته قطعا قابل د قبول نه دي. دا صلاحیت د موږ د ولسي جرګې جوړېږي ځکه دا د ملت مشکلات دي باید موږ آیا تعیین کړو نه دا چې فرمایشتي آیا تعینېږي. هغه خلک چې اوس تظاهراتو کې ولاړ دي هغه په هغه باندې زه څه اعتماد لرم ځکه ده خو له ملت نه ځان جدا کړ. دی د ملت استازی نه ده د یو قوم استازی د یو مذهب ځان یې استازی کړ. د مذهب په مقابل کې زه خپل مذهب لرم زه باید خپل استازی ورسره ولرم دا خپل قوم لرم نو دا په هیڅ صورت باندې موږ ته د قابل قبول وړ نه ده. زه رئیس جمهور نه هیله کوم چې خپل فرمان بیرته واخلي. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې په هیواد کې قومي او مذهبي مسایلو ته لمن وهي او افغانستان د کړکېچ پر لور بیایي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو نیوکه وکړه که د برېښنا پروژې مسیر بدل شي د هیڅ چا لپاره بښه نه وي. د ولسمشر پریکړو او امر ته درناوی نه کیږي. شنونکي او د ملي شورا غړي وایي د حکومت کمزوری دریځ د دې لامل شوی چې یو شمېر کړۍ د قانون پر وړاندې ودرېږي. نیوکې داسې دي چې حکومت له پریکړو وروسته څېړنیز کمیسیونونه ټاکي چې د جنجالونو د دوام لامل کیږي. له دې سره چې ولسمشر پریکړه کړې د ټوټا پروژې مسیر نه بدلوي خو یو کمیسیون ته یې دنده سپارلې چې موضوع جدي وڅېړي. فیصله در کابینه افغانستان صورت گرفته. هیئت‌ها به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است. د حکومت د پریکړو لپاره د حکومتي کمیسیونونو جوړول په داسې حال کې چې د ټا پر سر جنجالونه هر ورځ نوی رنګ خپلوي. یک شنبه حکومت په ټوله کې پریکړه وکړه چې د ټا پروژه به په سالنګونو تیریږي او دا مسیر به بدلون ونه کړي. حکومت د لاریونونو ګواښونو په تړاو د دې پروژې د څېړلو لپاره کمیسیون جوړ کړی چې د شنونکو په باور دا د حکومت کمزورتیا ښیي. رئیس جمهور ته رایه ورکړې دی دوی حکومت جوړ کړی دی نو بالاخره د حکومت باید خپل قاطعیت جدیت باید وښیي. که څه هم حکومت ویلي چې بامیانو ته به برېښنا د نورو لارو څو برابره زیاته ورکړي خو له دې سره سره په کابل کې هزاره توکمو په لاریونونو لاس پورې کړ. د ملي شورا غړي وایي د حکومت کمزورتیا د دې لامل شوی چې اوس خلک د ولسمشر پریکړې نه مني او پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. که د ملي پروژو دپاره که یا د ملي برنامو دپاره که د افغانستان رئیس جمهور د قاطع دریځ څخه کار وانخلي زه فکر کوم چې افغانستان به نور هم د بحران خواته ولاړ شي. اما اینکه چرا سر فیصله خود کمیسیون تعیین میکنه و موضوع را تعلیق در میاره موضوع قطع برق ترکمنستان را خب او خواست که به نوعی یک کمی نرمش نشان بده. په کابل کې لاریونونو د خلکو غوسې راپارولي او دا کار یې د اساسي قانون خلاف بللی. سره له دې چې ولسمشر حکم کړی و چې په لاریونونو کې به حکومتي کسان ګډون نه کوي خو له دې سره سره دغه لاریون لویه برخه د دولت مامورینو جوړوله. ارګ په تازه بیان کې د ټا پروژه وځنډوله. حکومت وحدت ملی در آخرین اقدام تصمیم به صدور حکم در رابطه به ایجاد کمیسیون ملی بررسی مسیر لین برق گرفت. این کمیسیون با در نظر داشت دیدگاه و نظریات رهبران معترضان صورت گرفته و بنا بر درخواست معترضان ترکیب اعضای کمیسیون معرفی و فعالیت‌های اجرایی و تدارکاتی پروژه نیز به حالت تعلیق قرار گرفت. ارګ تیره ورځ دولتي کارمندانو ته خبر ورکړ چې په لاریونونو کې ګډون به له دندو د لرې کېدو لامل شي خو د لاریون پر مهال ښکارېدل چې زیات دولتي کارمندان په لاریون کې شته او اوس خلک د دغو کسانو له دندو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د وارداتي برېښنا پر سر راپورته سوي ستونزې او لاریون نن کابل ښاریان له سخت مشکل سره مخ کړي وه. کابل ښار ډیری برخې بندې وې او دکانداران او سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ښاریان وایي د افغانستان دښمنان یو مشخص قوم هڅوي چې د اوسني نظام پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او ملي پروژې وننګوي.
د کابل ښار ډیری ادارې د سیمټي دیوالونو تر شا پرتې دي، خو نن په دغه ښار کې پر سیمټي دیوالونو سربیره اوسپنیز کانټینرونه نورې موانع وي چې د دې ښار زیات واټونه یې د ښاریانو له سترګو پناه کړي وو. ښاریان وایي هزارهګان د ایران په لمسون په افغانستان کې ستونزې جوړوي او نن یې کابل ښار کې زیات مشکل پیدا کړی و. موږ نه غواړو وروره، زه ډېر خفه یم په دې لارو بندولې، باید د حکومت دومره ضعیفي نه وای ښودلې. ته د اقلیت په مقابل کې ټول ښار دې بند کړی ده چې ولا پرانکي مظاهره مې که نه. خارجي ایران لاسته په دې کې او دغه هزارهګانو ته وخت ورکړی دی چې دا د پښتنو په حساب باندې یو دسیسه ورته جوړه کړي. دا د یو شخص دپاره، دا د یو ولایت دپاره دا برق نه ده، دا باید د 14 ولایتونو دپاره دا برق ده. ترانسپورتي ستونزې او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو ځورول نور هغه څه و چې په ښار کې ناروغانو ته ستونزې جوړې کړې وې. آمدیم پول چرخی خانه همشیره ما است. این مریض آوردم سر چهارراه بند بود. مشکل است، مریض مومنتو مشکل است که هیچ راه رفته نمیتونه، موترم نیست. سینه من شوشای من بسیار خرابه. به اینجا دکترها گفتن عمل ما اینا اونگه عمل نمیشه. اینطور ما از گردن خطیر میکنن، بسیار به ازا مشکل من نفس تنگی زیاد دارم. حالی موتور نیست تا خانه بودی؟ نی مریض هستم، بعد مریض نمیمونم، راه قید کرده نمیمونم اخترم. یعنی میذاره گوشه یک نفر برسونی شما از برای خدا مردم به حال مردم غریب بیچاره رحم کنی. د لارو بندوالي پر عامو ښاریانو سربیره د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنتونونو محصلین هم له زده کړو بې برخې کړي وو. محصل از یک از پانتونای خصوصی هستم. پول که پرداخت میکنیم یک روز ما که ضایع میشه، یک وقت ما که یک سمستر مثلا 3 کردیت 16 کردیت 17 کردیت که در یک هفته ما میخوانیم. قرار بودیم امروز درس آخری ما از یک از رشته های ما باشه، او را ما باز موندیم. نو زما غوښتنه د هزارګان ورونو دغه ده چې دغه پروژه چې د سالنګ لار نه څه مشکل لري او د بامیان په لار طریق نه سره سیده سرویس شوې ده، اسکیر شوې ده، برابر د شوې ده. دا دولت 2 کاله په تعویق ولیږي او دولت بودجه مصرف ډیر پر راځي. بلخوا له تېرې شپې راهیسې د کابل ښار په ختیځه دروازه کې پر سبزیو بار سلګونه موټر درول شوي چې میلیونونه افغانۍ تاوان یې کړی دی. بادرنګ مارګړي دي لغمان نه او بیګا د شپې 12 بجې راغلي او دلته 12 بجې ودرولي او تر اوسه پورې ولاړ یو، بس ویلاره بنده د نمبرې کې دي. یاره دا خراب سي، دا ډېر تاوان کوي خلکو ته. دا بیګا 10 بجو نه دلته درولي چې ښار کې څه مشکلات دي واده کنه، خو دې دلته ولاړ یو واده بس موږ ته ولاړ را کړی موږ تللی وي. دا خو سبزي ده او کیله ده خرابېږي. دا بیګا شپې نه ولاړ دي، دا ورځ هم پې تېرېږي، بیګا ته شپې ودانه نه وځي. څومره موټر به دلته درولي دي؟ یاره کم از کم 1.5 موټره خو به ولاړ دي دلته. دا کابل ښار ته د ورداخلیدونکو سترو لارو یوه ده چې له تېرې شپې راهیسې پکې دا کانتینرونه ایښول شوي دي. له دغو کانتینرونو ورهاخوا ګڼې دولتي او نادولتي ادارې، ښوونځي، روغتونونه او ګڼ دوکانونه موجود دي چې هیڅ څوک د ورتګ اجازه نه لري. کابل ښاریان وایي څو قومي ټیکهدارانو د کابل ښار د میلیونونو انسانانو ژوند ورتریخ کړی او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دوی وایي ملي پروژې ملي دي او هغوی چې قومي رنګ ورکوي. د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه ایران یې دا ډول تحرکاتو تحریکوي. خالد تکل، شمشاد ټلویزیون، کابل. د ولسمشر له خبرداري سره سره د حکومت لوړپوړو چارواکو د کابل په لاریونونو کې د حکومت پر ضد درېدلي وه. د سولې عالي شورا مرستیال کریم خلیلي په لاریون کې د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او سرور دانش او محمد محقق د لاریون ملاتړی وه. شنونکي له ولسمشره غواړي چې خپله پریکړه عملي کړي او خپل مرستیال سرور دانش او نور دولتي کسان له دندو ګوښه کړي. په لاریون کې د حکومتي مامورینو پر ګډون د شنونکو غبرګون. په داسې حال کې چې ولسمشر غني خبرداری ورکړی چې حکومتي کسان نشي کولی په لاریون کې ګډون وکړي، د سولې عالي شورا مرستیال کریم خلیلي په کابل کې د لاریون ستر ګډونوالو او د حکومت پر ضد شعارونه زمزمه کول. شنونکي په لاریون کې د حکومتي کسانو ګډون ناقانونه او د ولسمشر امر ته په ښکاره بې احترامي بولي. بدبختانه کرزي دا خلک داسې بد اموخته کړه چې هم په حکومت کې دي هم په حکومت نیوکې کوي او دا د امتیاز غوښتنې لپاره کوي. محقق خلیلي
یا مثلا هر هغه څوک چې د حکومت دننه دی لطفا د استعفا ورکړي له هغې نه وروسته چې هر حرکت مدني حرکت کې د قانون په چوکاټ کې دی وکړي. په اساسي قانون کې یوازې غیر حکومتي کسان حق لري چې د خپلو حقوقو لپاره لاریونونه وکړي، خو دلته چې د قانون حاکمیت کمزوری شوی او ډېری زورواکي په واک کې دي څوک قانون ته درناوی نه کوي. کارپوهان وایي دې خلکو ته د حکومت او ملت پر ځای شخصي ګټې مهمې دي او دا خلک به قانون ته درناوی ونه کړي. د رئیس جمهور د اوامرو د تطبیق لپاره او د اوامرو تطبیق نه وروسته د نورو مراحلو د سمبال په خاطر باندې د قانون سره سم باید چلن وشي او هر هغه څوک چې د قانون د اصولو په خلاف ورزي کې واقع شوي هغه باید د قانون سره سم له هغوی سره معامله وشي. له دې سره کارپوهان د ولسمشر د پریکړې پلي کېدل غواړي او په وینا یې که اوس دا خلک له واکه ګوښه نه شي ښایي خلک په حکومت باور کم کړي. د ولس غوښتنه دا ده اوس د ولسمشر نه چې خپله پریکړه عملي کړي، په دې سره به د ولس باور په ولسمشر او نظام زیات هم شي او د ولس قاطعیت او جدیت په خلکو ته روښانه شي چې ولس په خپلو پریکړو او ویناو باندې عمل کوي. کابل ښار د لاریون له کبله داسې ښکاري لکه چې سختې جګړې تېرې شوې وي. ملي شورا یکشنبې خبرداری ورکړه چې د رایو په اکثریت به د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د ګوښه کېدو پریکړه وکړي. اوس به ولیدل شي چې حکومت او ملي شورا به په خپله پریکړه کې څومره بریالی شي. افغان حکومت چین ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به هڅوي چې له افغان لوري سره د سولې په پروسې کې مرسته وکړي. چین دغه راز ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د تجهیز په برخه کې مرسته کوي. عبدالله دغه راز د خپل سفر په څنډه کې چینایي پانګوال هڅولي څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. دلته د چین د خلکو په لوی تالار کې د افغان حکومت اجرایه رئیسته د درناوي په موخه ځانګړي تشریفات وړاندې شول. تر مراسم وروسته افغان او چینایي لوړپوړو چارواکو ګډه ناسته درلوده او تر ډیره خبرې د دواړو هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي مسایلو ورټولې وې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چینایي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې رښتینولۍ ته وهڅوي ځکه چې په خبره یې چین په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي. چین گفت که اینا به مالکیت و رهبری حکومت افغانستان از پروسه صلح حمایت میکنن و گفتن که آماده هستند که پاکستان به خاطر همکاری صادقانه در امر مبارزه با تروریسم تشویق کنند. د افغان ځواکونو تجهیز د هوایي ځواک پیاوړتیا په افغانستان کې د چینایي سوداګرو له لوري د قیمتي ډبرو په برخه کې پانګه اچونه د دې سفر نورې مهمې برخې وې. په ورته مهال نن په بیجینګ کې د دواړو هیوادونو له لوري یو شمېر هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. د چین لومړي وزیر وویل چې دوی له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. له افغانستان سره هیله لري چې په نظامي، امنیتي، تخنیکي، زراعتي، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې خپلې همکاري زیاتې کړي. اقتصادي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست او دا هم اقتصادي خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان هرات کې بېوزلو کورنیو ته د خوراکي توکو د اخیستو کارتونه ورکوي. د خوراک نړیوال سازمان وایي دغه د خوراکي توکو د اخیستو کارتونه د 2 میاشتو لپاره دي او په بېوزلو کورنیو به وویشل سي. ویل کېږي د دغو خوراکي توکو کارتونو شمیره 7,000 ده. د خوراک نړیوال سازمان چارواکي وایي د دغه کوپینونو له لارې به بېوزله کورنۍ په اټوۍ کې د نصب شوو دستګاوو څخه خپل د اړتیا وړ خوراکي توکي ترلاسه کړي. په لویدیځ کې د دغه سازمان مسؤل سید عبدالقدیر عاصمي وایي په پام کې ده چې دغه پروژه د 2 میاشتو لپاره په هرات کې پلی شي. چیپ‌های الکترونیکی در اختیار خانواده‌ها قرار میدیم. بعد از اینکه خانواده تشخیص میشه مشخصات خود رئیس فامیل و مبلغی که اونا میتونن خریداری کنن داخل او چیپ ثبت میشه. که څه هم چې هغه د دغه پروژې ټول لګښت یاد نه کړ خو وايي کوپین لرونکي کولی شي د خپلو کورنیو د غړو پر اساس مرسته ترلاسه کړي. د هرات والي محمد آصف رحیمي هیله ښیي چې د دې پروګرام په عملي کولو سره به په هرات کې د ډیری بېوزله کورنیو اقتصادي ستونزې حل سي. نوموړی ټینګار کوي چې په دې سره به تر ډیره د فساد مخه هم ونیول سي. بسیار دقیق کار بکنن تا که کامیاب شود این پروگرام و WFP و ملل متحد در مجموع تشویق شود، دونرها تشویق شود که به این مدل نو، به این الگوی نو کمک‌های خود عیار کنند که هم قیمت و هزینه
عملیاتیش بسیار پایین است. پول بیشتر میتونن که شامل خدمات شود. د خوراک نړیوال سازمان چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه پروګرام د لویدیځ زون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو ټلویزیون، هرات. نړیوال خبرونه تر یوې لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست او دا هم نړیوال خبرونه. د ترکیې حکومت په پلازمینې انقره کې د مخالف ګوند د غونډې د جوړېدو مخنیوی وکړ. د ترکیې ملیت پلوه جنبش ګوند غوښتل په دې غونډه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه پلان پر وړاندې مخالفت څرګند کړي چې د خپل واک د ډیروالي لپاره یې لري. د ترکیې واکمن ګوند د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واک ډیروالي په تړاو اساسي قانون کې د بدلون لپاره د ملیت پلوه جنبش ګوند ملاتړ ته اړتیا لري. د ترکیې پولیسو د دې هیواد په پلازمینه انقره کې د حکومت د مخالف ګوند د غونډې مخنیوی وکړ. د ترکیې د ملت پلوه جنبش ګوند په انقره کې د دغه غونډې په جوړولو سره غوښتل د دې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه پلان پر وړاندې غبرګون څرګند کړي چې د خپل واک د ډیروالي لپاره یې لري. د راپورونو له مخې د عدالت او پراختیا واکمن ګوند اوسمهال د ملت پلوه جنبش ګوند ملاتړ ته اړتیا لري ترڅو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واک د ډیروالي لپاره په اساسي قانون کې بدلون رامنځته کړي. په انقره کې د غونډې د جوړېدو ځای ته څیرمه په زرګونو کسان هم راټول شوي او د مخالف ګوند د مشر پر ضد شعارونه ورکول. د ترکیې ملت پلوه جنبش ګوند په تیرو پارلماني ټاکنو کې د پارلمان 40 څوکۍ خپلې کړي دي. د راپورونو له مخې د ترکیې لومړي وزیر احمد داود اوغلو هم څو ورځې وړاندې له خپلې دندې استعفا وکړه چې لامل یې هم له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره مخالفت ښودل شوی و. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د کډوالۍ کړکېچ اوسمهال په یوه نړیواله پدیده بدله سوې ده. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر ویلي اوسمهال په ټوله نړۍ کې 80 میلیونه کسان بې ځای سوي دي. د دغې ادارې مشر د کډوالۍ کړکېچ د پای ته رسولو لپاره نړیوالې همکارۍ اړینه وبلله. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کلونو کې په میلیونونو کسان په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې د جګړو او لوږې له امله بې ځای سوي دي. او دا هم د لوبو نړۍ. د 2014 کال د هند په غوره لیګ کرکټ سیالیو کې ممبئی انډینز لوبډلې په ستر توپیر بریا خپله کړه. د آی پی ایل په 40مه لوبه کې د ممبئی انډینز لوبډله وتوانېده چې د ډیلی لوبډلې ته د 80 منډو په توپیر ماته ورکړي. د ممبئی لوبډلې لوبډلمشر روهیت شرما د لوبې ټاس وګټه او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 200 منډې هدف ورکړ. د ممبئی لپاره کرونال پنډیا 80 او مارتین ګپټل 46 منډې وکړې. د ډیلی لوبډلې د دغه هدف په تعقیب پسې 126 منډې وکړې چې د هدف څخه 80 منډې شاته شوه. د ډیلی لپاره یوازې وکټ ساتونکي او اوپنر لوبغاړي ډیکوک ښه مقاومت وکړ چې په 28 توپونو 40 منډې وکړې. د آی پی ایل په روان پړاو لوبو کې سنرایز حیدرآباد 12 لوبې کړي چې 8 سیالۍ ګټلي او د سر مقام د ځان سره لري. په دویم مقام کې د کلکتې لوبډله ده چې په 11 سیالیو کې 7 سیالۍ ګټلي او دریم مقام بیا د ممبئی لوبډلې سره ده چې په کړو 14 لوبو کې 7 سیالۍ ګټلي. د فیفا د حسابدارۍ خپلواکي کمیټې مشر استعفا وکړه. د فوټبال نړیوالې شورا د حسابدارۍ د برخې مشر دومینکو سکالا د یادې ادارې د مشرتابه په شورا کې د اصلاحاتو خلاف د احتجاج په توګه استعفا کړې. سکالا له دې کبله غوسه ده چې د فیفا نوې شورا به واک ولري چې د حساب ورکولو مالی او اخلاقی کمیټو مشرانو په ګډون په بیلو برخو کې د چارواکو ګوښه کولو او پر دندې ګمارلو وړتیا ولري. په یاد اداره کې د فساد او ټګیو برګیو په اړه له رسوایي وروسته دغه شورا د فیفا د اجرایي کمیټې ځای ونیو. د فیفا دغه چارواکي وایي د استعفا لامل دا و چې کمیټې له خپلو واکونو محرومې شوې. ښاغلي سکاله د هغو اصلاحاتو په رامنځته کولو کې مهم رول درلود چې په پایله کې د درغلیو له رسوا کېدو وروسته د فیفا مشر سیپ بلاټر او د یوفا مشر مایکل پلاټیني له دندې ګوښه شول. د نوي مشر جیاني انفیټونو په مشرتابه د فیفا د نوي کانګرس غونډه
د پنجشنبې او جمعې په ورځو په مکسیکو کې وشوه. له خپلو ټولو همکارانو څخه په مننې سره دا و تر دې مهاله زموږ خبرونه. ستاسو له ملتیا څخه مننه کومه. تر بیا ګرلا محمد.